کرپشن دار توشاخانه ده القادر ټرست دی هغه غریبانو لپاره سات کړی دی توشاخانه چې کومه ده هغه پیسې ورکړي یو شی اخیستې دی پوه شوې که نه نو دوی خو هم شی نه اخیستې ده ډېر اخیستې دي هغه لږ اخیستې دي خو دوی هغوی نه کاره کوي د دغه کاره کړي دي پوه شوې که نه دا ډبل گیم دی دواړه یو بالټي راتل کې وره پته نه لګي وره یہ مرسڈیز موٹر یو کھڑے دا تو خانہ خالی ہوا کڑائی دا آخ مبین عمر کا والا د افغانستان سره راشه مانه وي سړی پرې وي کرپشن خو 190 میلیون پورټ دی کنه د غونډ عمر دا داوا چې د بار نه روپۍ راوړم روپۍ رالي د دې جواب پکار دی دا روپۍ څه شولې السلام علیکم ناظرین تاسو غواړئ باسن خبر زم تاسو هوست شاهین جان زم نن منځلتا موږ سکین پورا کې موجود عمران خان باندې 200 نه زیات مقدمات دي دا مقدمات سیاسي دي کنه دا جعلی دي راشه عوام د باره کې سره ده راشه دونه پوښتنه وکړو السلام علیکم وعلیکم السلام خان جی څنګه خیر دی خلاري ده سنوم هم ده ما ټیکا خان نوم دی ټیکا خان به تاسو ماته دا وست چې عمران خان باندې دا کله څن الزامات سیاسي دي کنه دا به خدای ته پته د وخت کې شوې دي سیاسي دا خو حکومت چې راځي یو بل باندې سیاسي دغه کوي خو مخکې خو د عدالتونو کار دی کنه عدالتونو لګ ریلیف عمر کوي سزا عمر کوي منګو څه وای چې صحیح دي کنه عدالت په فیصله کوي داغه ته دین زارو کی او د احتجاج کار یا بل کوم نقصان ملک رسول هغه صحیح نه دی عدالتونو فیصله ته دین زارو کی چې کله عدالت فیصله وکړه بار وای چې عدالت فیصله وکړه دنه وای منګه خدا راځه تاسو خیال سره عمران خان با کرپشن کړی کنه یار کرپشن خو 190 میلیون پورټ دی کنه د غونډ عمر دا داوا چې د بار نه روپۍ راوړم روپۍ رالي د دې جواب پکار دی دا روپۍ څه شولې بالکل د دې جواب خو پکار دی کنه زه یو عام کارکون یاد کم زه پی ټی آی نو لیکم زه وایم هغه بار نه روپۍ رالي دې روپو جواب راکا دا کم ځای کې استعمال شولې قومي خزانه له سټیټ بانک لتلی ریونیو لتلی وزیر خزانه لتلی کم ځای لتلی دا روپۍ د دې جواب دی راکې بس ختم 190 میلیون پورټ 90 ارب روپۍ دي 90 ارب روپۍ اوسه پورې چا دومره دغه نه دی کړی د دې جواب دی ورکې اوس د خلاص شي نه دا روپۍ خو سپریم اکاونټ ته تللی دي کنه دا اکاونټ ته خو نه دی راغلی دا خو ډایرکټ سپریم کورټ اکاونټ ته تللی دي کنه یار سکریم ډن ولې تللی د دوی ملي بغتو کنه حالت ولې تللی خزانه لول نه راتللی دا کوم ځای ته لاړ دا غو دي ثبوت ورکی نه عمران خان به 200 نه زیات د مقدمات دي صاد خیال ته دا به زیاتې نه دي کنه پاکستان کې یو سیاسي رهنما باندې مقدمات نه دي جوړ شوي پارس ام ان ام پی نیول شوی دوه کال تیر کړي رنا صلی الله باندې څومره پورډر وکیسو دا سیاسي هر دور کې خپل منځ کې کوي یو بل معنی خود دې عدالتونو فیصله کوي کنه څو خلاص کی څو عمران خان چې په جیل کې د سره سمل کې سیاسي استحکام راغلی کنه دي څه فرق نه پریوزي یار یو کس باندې څه فرق نه پریوزي مطلب هغه په سیاست کې یعنی څه فرق نشته لري فرق نشه کړ حکومت چلیږي دوري کیږي بار مل خلک راضي زی ورنن سبا ټرمپ مو ویل چې پاکستان شکریا نو دین هغه خبره دی خو ټرمپ پسې وکنه هغه ټرمپ هم شکریا ادا کړله عمران خان چې په جیل کې د سره مسلم لیگ نون یا نور پارټن ته څه فائدہ و مرسیدا کنه هیڅ فائدہ نه در رسیدل خو سیاسي یو عمل د شروع دی څه چې کوي او هغه بری به نو هغه په مطابق روان دی دا سیستم د سیده دا سیستم هیڅ کله د کرپشن نه ختميږي کار حکومت راغی کرپشن به څو پورې چې د ملک سیستم نه صحیح شوی دا قرنګ روان یو روټین دی روان دی نه نو د کرپشن الزامات وجه عمران خان په سیاسي ساق باندې ساسر پریوته دی کنه دی خامخانو ورکرې دغه شوی دی چې یو خبرې یو کاری توشاخانه وا د غړې مړې خرڅ کړل 20% باندې او دویم ورځ بیل پاس کوول 50% به ورکړي نو دبم 50% ورکړي وای کنه یا به نمړې جمع کړو درسته جمع کړلې په کار واچ نمړې روپۍ جمع کې قانون د سیده نو به بشي والی نو شریف اخیستی مریم اخیستی نور زرداری اخیستی هغه شی استعمال کړي به ته استا کار څه ما د استعمال کړي دغه 20% کې واخته او 50% دغه ورکو قانوني پاس کو دا منافقت دی کنه ها بالکل دا خبره یو خبره خو به صحیح کې کنه دا خو نه زمانو شریف دی یا زرداری دی کوم خبره صحیح و پاګه دغه په کار دی که زه د پی ټی آی ما کو نو لیګ دغه خبره به پاک خبره به کې نه د اویا کال کې خډیر وزیر اعظم راغلی ټول تو شکازنه توفیق کسي دي او په کمو پیسو کې مقصد نور باندې کې سونسته دي لیکن عمران خان کې فیصله زر وشته د باقی ونه شپه دا سماجرا ده یار دغه یو دغه کنه نه د وسوي چې باندې غالات ما سرک به ولیو هغه په دغه پیسو کې وا
د خپل نه دی بوله د ما خپل پیسې تله خدا سیاسي سونه دي اوړي راوړي وخت بدلیږي ستا د وخت براشي د براشي به د کړي دي کنه د چې نوې کړه خو به خبر راغله د کړي دي نو زکه د جواب ورکړي هغه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسیف سنوم دي خان افضل خان. اسه ماده دعوت عمران خان باندې کرپشن الزامات د حقیقت د کنه یو سیاسي وګړي دا ګیمونه لري د کومران جوړ کړي ان شاء الله دا بخلاصي موږ هغه ولاړ موږ به ووټ ورکوو هر بوکسن به ورکړي خیر راغله ووټ ما دا خبره ده عمران خان درون سره بوکسن سره پیښله عمران خان باندې 200 نفر کیسونه دي دا څنګه نور سیاسي رهنمایان باندې حکومت دې کې به کیسونه جوړ کړي حکومت نه یو کیس په نه جوړېږي عمران خان حکومت ورکه ټول کیسونه ختم دي خبره ده عمران خان باندې توشخانه کیسه چول چې د توشخانه نه توفیق خسته دي مرسيډیز موټر یو خړلې دا توشخانه خالي و غړای دا هغه موبي نمبر کوله د افغانستان سره راشه مانه وي دا سړی پرې وي خدای دې به خوند خلک نو عمران خان مجدک سیاسي کیسونه دغه شوی یا سیاسي یا د حقیقت باندې وسی د عمران خان سیاسي کیریر باندې اثر پرې وته ده کنه کیسه سره بنده پرې مخکنه خدای زیات عزت ورکړه مخکنه خدای زیات کیسه کړه پیښلې خدای بدل عزت په جیل کې مرکې دا بل بار ګرځي دا نو دا غلو دی خدای به عزت ګرځي ان شاء الله. تاسو خیال سره عمران خان سره زیاته کیږي دا زیاته خډیر کیږي الله به اخلاص یې وخت وي الله به اخلاص کی دا غلو زیدي نه او عمران خان ته جیل ته تلو نه پس د دې فائدہ چاته ورسېدله دې فائدہ ټول د غلو ته ورسېدله حکم غلي چې تا ته پته را ما ته پته ټول فائدہ هو ته ورسېدله. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سنوم دې عباس خان. عباس خان بھائی ستاسو خیال سره عمران خان کرپټ دی کنه دی؟ یاره کرپټ نه دی. څنګه هغه باندې 200 نه ډېر کیسونه دي دا کیسونه خو نواز شریف باندې مو ستاسو خیال ته دا کیسونه سیاسي دي یا حقیقت باندې مو دا وایي چې سیاسي دي ګیمونه یو بل باندې ورشي او چې راغی کنه چې عمران خان دوباره راغی نو به دی منی دا پاسا بلډاو دا او چې را نه اوس عمران خان باندې نه عمران خان خو خپل دور کې د کیسونه کړو کنه کړیو هغه دوی غلط وکنه او چې اوس دوی رااله هغه غلط دا ډبل گیم دی دواړه یو پارټي راتل کې وره پته نه لګي وره چې راغې نن موږ ورانه خبره کړه سوال کې چې موږ نه دلته دا خبره دی ستاسو خیال ته عمران خان چې په جیل کې دی یا کیسونه دې سره عمران خان سیاسي کیریر باندې فرق پرې وته دی کنه دی یاره دینه خو نه خبره یو خبردار غان چې دې دنه نه کنه آمدن نه خره چې بار راوته وای چې دا څومره دا اوس مهنګای دور چلیږي دا به ډبل شي ګوره مطلب مزید خرابېږي صحیح کېږي نه ګوره ستاسو خیال سره چې عمران خان دن نه خره کینې چې راوته نو ملک بس معاشي استحکام خراب بالکل خراب شي دا خبره دی وا دینه مخکې درون سره شمه وایره نه هغه باندې توشخانه کیس الزام لګېدل د حقیقت دی کنه یاره دینه مونږ نه خبر نه وی چې د غاړی خسي د غاړی خسي د توفی هغه خو هغه یو وخت کې هغه مریم نواز باره کې چلیدلې و هغه میډیا کې لګي و هغه انکر وزوګو ولې استاد مرسډیز غاړه راغله دا رقم نه راغله یو د مغه مریم ویل چې کیمرا بند کړي کیمرا بند کړي مونږ نه شو کېدل کنه نو دا خو چلیږي یو بل باندې نمونه اندامان لګي او سیاسي کار دی کنه ستاسو خیال سره عمران خان سره زیاته نه کیږي یاره دې باره کې څه شوی دی 200 نه ډېر کیسونه دي یا مړه دا چې دا منګه خلک یو دی شي کنه دا 200 نه 300 کیسونه یې سم نه وای خپل براو دي دا اوس د حکومت ته پته راغړدا عمران خان چې بجل کې د فائدہ چاته ورسېدله حکومت ته یا عمران خان ته چاته ورسېدله یاره فایده خو عمران خان ته ورسېده دې بچ دی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سنوم دې یاسر عرفات. یاسر به ماته دا وته عمران خان باندې کوم کرپشن الزامات لګي دا سیاسي دي کنه حقیقت باندې بایجان دا د خبره ده دا ټول دروغ دي ټول دروغ دي بس یو سړی دی قابل سړی دی دوی نیولې دی بار راغی نیولې دی پوه شو کنه دې کې هیڅ سچای نشته چې دا کرپشن د کړی دی پوه شو کنه دا ټول دروغ الزامات دي زمانه
نه نو په دې نورو خلکو باندې الزامات ولې نه لګي چې عمران خان باندې یوازې ګوره لګي هغه سیاسي خلک د استعمالي کې لګي د وختي طور پیدا د پر استعمالي کې لګي د روسته د هغوی حال هم دغه دی استاد خیال سره عمران خان باندې کوم الزامات لګي دسه عمران خان سیاسي ساق باندې ساسر پریوته د هیڅ فرق پنه د پریوته هیڅ اثر نه پرېوځي بلکې دغه ساک باندې هغه نور خکېږي لګي دغه قدر او قیمت نور ډیریږي لګي نور ډیریږي استاد خیال ته عمران خان سره زیاتې کیږي بالکل سر 100% زیاته ده 100% زیاته ده دا نه عمران خان خپل حکومت کې سب د نورو سیاسي رهنماګانو باندې کیسونه دغه کړو کنه هغه سره زیاتې نو نه نو هغوی خو ګوره هغوی الزامات چې کوم دي هغوی کړي وو هغوی دا ګناهونه کړي وو پوه شو که نه هغوی غلام کړی وو هر څه کړي وو که نه د باندې دروغ دي نه دوه هم دغه خبره کوي کنه چې نه عمران خان کرپشن کړی دی ځکه موږ نیولې دی ګوره کرپشن دا د توشه خانه ده القادر ټرسټ دی هغه پر غریبانو لپاره سات کړی دی توشه خانه چې کومه ده هغه هم پیسې ورکړي یو شی اخیستی دی پوه شوې که نه نو دوی خو هم شی نه اخیستي ده ډېر اخیستي دي هغه لږ اخیستي دي خو د دوی هغوی نه کاره کوي او د دغه کاره کړي دي پوه شوې که نه نو د عمران خان چې په جیل کې د فایده چاته ورسېدله دې فایده خو اوس وخت کې چې کوم غله دي هغوی ته رسېدلې ده نور هېچ چاته ملک نقصان شوی دی او غلو پیدا شوې ده نو عمران خان چې کوم وخت نه جیل کې دی دې سره څه ملک سیاسي یا معاشي استحکام راغلی دی که نه نو الټا نور نقصان شوی دی د دې چې کوم دی که نه ملک بیړه غرقه شوه د عمران خان ته بلکې سیاسي پیدا ورسېدله خو ملک نقصان وشو څه کاروبار متاثره شوی دی ستاسو نو کاروبار خو دا رزق ورکول والا الله دی صحیح دی که نه موږ دغه خبره نه کوو که هر څنګه رزق به موږ له الله راکوي دغه خبره موږ په هغوی نه ورچو خو دوی دې ښه شي جی ناظرین تاسو د خلکو رای واورېدله خلکو دغه خبره وکړه خلک وایي چې عمران خان باندې چې کوم الزامات دي دا سیاسي دي اور سیاسی الزامات وجہ ملک کے معاشی استحکام هم خراب شوی دی ملک معاشی حالات هم خراب شوی دي دا کوم چې الزامات دي دا د بیته واخیستل چې عمران خان د بیته رها کې ملک د سیاسي او معاشي استحکام راوړي دې سره به د خلکو روزګار او ژوند زندگی بهتر شي دې سره خپل میزبان شهید جان زیب له اجازه ورکړي الله حافظ